زړه نازړه موبایل راواخیست، په سکرین یې ګوته راښکله، خو هغه لا هم آف و. زړه ته یې 100 رقمه اندېښنې او وسوسې راتلې، ځکه نن یې سویمه ورځ وه، هېڅ آن شوی نه و. کله به په یوه ګوښه ځای کې کېناسته، دا چې څوک پرې پوه نه شي، غلي غلي به یې له ځانه سره سلګۍ کړې. په واټساپ کې یې ورته څو ورځې پرله پسې پیغامونه کړي وو، خو هېڅ ځواب یې نه و ورکړی. خپل د فیسبوک اکاونټ یې خلاص کړ، د هغه په اکاونټ یې سترګې ولګېدې چې شین ټکی پرې ځلیږي او آنلاین دی. له ځانه سره غلې وبنګېده، په شونډو یې نرۍ مسکا خوره شوه، ټنډه یې وغوړېده، اننګي سره شول. څو پیغامونه یې پسې وکړل، خو هغه هېڅ ونه کتل. بیرته یې اننګي لکه د مازدیګري ګل په څېر مړاوي شول. پروال یې ورته کمنټ وکړ چې ولې ځواب نه راکوې. څو شېبې وروسته یې مسنجر کې د سلام ځواب ورکړ. دا ورته په ګیلو او ژړا لکه لیونۍ سر شوه چې ته چیرته وې، ځواب ولې نه راکوې؟ ظالمه، زما خو نوره درپسې ژبۍ شوه، څومره درپسې خفه کېږم، ته ولې داسې کوې؟ هغه غلی و، څه یې نه ویل. له ښه ځنډ وروسته یې ولیکل، وبخه لږ بوخت وم. دا لکه د معصومې ماشومې په څېر ورته بیا لګیا شوه. سمه ده چې بوخت یې راته ویلی، خو شې په دې خو به زړه ته تسلي ورکوم که نه؟ یو میسج خو به دې راته کړی و، دلته زه له اندېښنې مړه کېږم، ځورېږم، تا پسې خفه کېږم. هغه لکه د بوت په څېر خاموشه و. څو شېبې وروسته یې یو اوږد پیغام ورته پرېښود: ډېره بښنه غواړم، باید مخکې مې درته ویلي وای. زموږ ترمنځ چې څه ول او څه وشول، هېر یې که. پوهېږم ډېره ستونزمنه ده، ته به خفه شې، خو زه نور دا اړیکه مخته نه شم وړلی. په الله تعالی دې سپارم. هغې یو ټکان وخوړ، په سترګو یې تور راغی. فکر یې کاوه لکه خوب چې ګوري. په ځان یې یو ټینګ چک ولګاوه. نه نه نه، دا خوب نه دی. ویې لیکل: ګرانه ژوند مې، ته د تل په څېر ټوکې کوې که نه؟ ته ما څو ځلې منع کړی یې له ما سره داسې ټوکې مه کوه. یا زما په کومه خبره خفه شوې رانه؟ دا دی زه بښنه غواړم، هېڅ ګیله نه کوم، خو داسې مه وایه. هغه ورته وویل: بښنه غواړم، نور تا سره نشم اوسېدلی او دا مې وروستی میسج دی، نور ځواب نه درکوم. هغه پرې غوسه شوه: ته داسې نشي کولی، له ما نشي تللی، ته خپله ما پسې راغلی وې، شپه او ورځ دې پیغامونه او زارۍ راته کولې، ما ته دې ویلي وو چې ما سره مینه لرې، موږ د مرګ او ژوند قسمونه کړي وو، زه دې له ځانه سره روږدې کړم. ورته یې وویل: اوس دا خبرې او هر څه فایده نه کوي، ستا لپاره به ښه دا وي چې ما هېر کا، ما ته مې کورنۍ بل ځای واده کوي. ورته په ژړا شوه: خیر دی، داسې مه کوه، که له ما نه کومه غلطي شوې وي ما ته سزا راکه، خو له ما نه مه ځه، زه درپسې خرابېږمه، زه به تباه شمه. ما ته دې د واده ګډ ژوند خوبونه راوښودل، زما دې زړه راویښ کړ چې تا بل ځای واده کاوه، ما ته دې ولې خوبونه راوښودل؟ زما د خوبونو نړۍ مه ړنګوه، خیر دی، له ما مه ځه. هغه ولیکل: زه نشم کولی، ما هېر که او نور څه ویلو ته هم نه لرم، د تل لپاره، د خدای په امان. هغې لا 3 توري لیکلي نه وو چې ګوتې د سکرین پر مخ همداسې جام پاتې شوې. مشکل رخ داد، بلاک یې کړه. د بلاک په لیدلو د هغې سر ښي او کیڼ لور ته وځړېد، په ځمکه راپرېوته. یو وخت یې سترګې خلاصې کړې، په چپرکټ پرته وه، تر څنګ یې مور ناسته وه. له مور یې وپوښتل: زه چیرې یم؟ مور یې وویل: روغتون کې یو. دا په تا څه شوي؟ سترګو دې تورې حلقې کړي، د ګلاب په څېر مخ دې تور لوګی ګرځېدلی. هغې له ځانه سره سلګۍ وهلې، د مور د پوښتنو ځواب یې نه درلود. خلک یاري کړي هوښیاري کړي، ما ځوانې مرګې په ځان وکړل په ساعتونه.
د سادات ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې یوه بله لنډه کیسه چې ما سید ادریس سادات تر تاسې در ورسوله. هیله ده چې خوښه یې کړئ. درنو دوستانو، دا چې نن زه یو څه مریض وم، نو که کیسې خوند نه وي در کړی، هیله ده چې موږ ته بښنه وکړئ او د بلې کیسې په تمه اوسئ. زموږ په چینل کې په دې ورځو کې کیسې خاص نه لیدل کیږي. هیله ده چې نورې کیسې هم در سره وګورئ او ټولې په وار وار له نظره څخه تېرې کړئ. مننه، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.